سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو، نن د یو طاقتور عمل سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوي یو. حاجتونه که هر څنګه وي، مشکلات که هر څومره غټ وي، پریشانۍ که هر څومره زیاتې وي، د هر مشکل د حل لپاره، د پریشانو او د مصیبتونو نه د نجات لپاره دا عمل انتهایی مفید دی. مشکلات او حاجتونه که هر څومره سخت وي، الله رب ذوالجلال به د دې عمل په برکت سره په یو ورځ کې دننه پوره کوي. مشکلات په یو ورځ کې دننه حل کوي. دا عمل د غشي په مثال دی چې همیشه په خپله نشانه باندې لګي، چرته خطا کیږي نه، ځکه دا عمل د ډیرو خلکو آزموده او مجرب ترین عمل دی. د دې عمل په برکت سره الله رب ذوالجلال هر مشکل حل کوي. که چرته تاسو د دروغو په مقدمه کې گیر شوي، یا په امتحان کې د ناکامۍ یره وي، یا تاسو په یو ځای کې رشته کول غواړئ لیکن کور والا په هغې کې رکاوټ وي، یا د روزګار په معامله کې پریشانه یې، بېروزګاري وي، په هر مقصد کې د کامیابۍ لپاره دا عمل انتهایی مفید دی. عمل د سوره فاتحې دی. الله رب ذوالجلال په دې صورت کې ډېر زیات طاقت ایښودی دی. دې صورت ته ام القرآن ویل کیږي، ځکه چې الله رب ذوالجلال د ټول قرآن نه چون په دې صورت کې ایښودی دی. عمل به تاسو په دې طریقې سره کوئ. قبلې طرف ته به مخکې یو پیره به درود ابراهیمی ووایئ، او 19 پیرې به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم دا به ووایئ. په سوره فاتحه کې 9 آیتونه دي. هر آیت په تاسو 15 پیرې وایئ. کله تاسو یو آیت 15 پیرې ووایئ، فوراً به تاسو هغې آیت پسې 15 پیرې آمین آمین ووایئ. هر آیت 15 پیرې ویل، د هر آیت نه پس 15 پیرې آمین ویل. په دې طریقې سره به تاسو سوره فاتحه وایئ. کله تاسو 9 آیاتونه په دې طریقې سره ووایئ، بیا به په اخر کې درود ابراهیمی یو پیره ووایئ. دې نه بعد به د مشکل د حل لپاره دعا وکړئ، د کامیابۍ لپاره به دعا وکړئ، په مقصد کې د کامیابېدو لپاره به دعا وکړئ، د حاجت لپاره به دعا وکړئ. انشاءالله العزیز الله رب ذوالجلال به د دې عمل په برکت سره ستاسو تمام مشکلات حل کی او تمام حاجتونه به الله رب ذوالجلال پوره کی.